وایي په تور شیرین ستار ګام ماره فادانیسا یو لیونی مست موسیقار ګام ماره فادانیسا ته قتلوه د خدای په کور کې بیګناه انسانان دی اړوي رباب پتار ګام ماره فادانیسا زر کې کمر کې کاکړۍ غاړې کوي سوده ورسره وایي ابشار ګام ماره فادانیسا د خوندور مازدیګري ډېرو ګرانو او قدرمنو کتونکو ستاسو کوربه حضرت علي مشال یم هیله لرم چې د صحت په جامه به پټ یې او روغ جوړ وئ خوندور مازدیګری نن مونږه لابټ ته راوړلی چېرته چې زموږ خوږ ملګری تکړه شاعر شیرجان صاحب د خپل ژوند ورځې سبا کوي شیرجان صاحب تاسو په خپل پروګرام خوندور مازدیګري کې هرکلی وایم ډېره مننه مشال صاحب تاسو مونږ شکریه ادا کوو ستاسو مننه کوو چې دلته کې راغلی او خوندور مازدیګری او دلته لابټ ته راوړ شیرجان صاحب زمونږ د مینوالو سره خپل لنډه شانې پیژندګلو وکړئ څنګه چې تا ووایي تاسو زما نوم محمد شیرجان تخلص دی پښتونۍ کلي سره تعلق لرم 14 می تعلیم دی او د لابټ په دې سکول کې وړو ته سبق وایم او د دې نه علاوه د شعر او ادب سره مینه لرم او یو کتاب می چاپ دی د هغې نوم دی د لارې نښې او دویم انشاءالله چې دغه چاپ ته تیار دی شیرجان صاحب په د خوندور مازدیګري مینوالو ته به کوم یو غزل ډالۍ کوئ غزل بس تاسو په غوښتنه او فرمایش باندې یو غزل ووایم او د هغې نه وروسته دا د وفا او د جفا قصه ده دا د وفا او د جفا قصه ده او ساجبه زما او ستا قصه ده او د چا په مخ کې کولی نشم دا د فردي او د حیا قصه ده او یو بل شعر دی چې سپرلیه بیا یې راته مه یادوه ما هېره کړې د خندا قصه ده او امامت کار دومره آسان خو نه دی دا د خلیل د ابتلا قصه ده او بل شعر دی چې اختر شو قدر خندا نه پیژني غریبي ټوله د جړا قصه ده مننه جی اختر شو قدر خندا نه پیژني غریبي ټوله د جړا قصه ده او ځان له دنیا بل له اخر خوښوي خوښوي او ساجبه د دې مولا قصه ده ډېر مننه جی او مختره چې شیرجان ستا قصه چې چاته کوم هر سړی وایي دا زما قصه ده بل یو دغه دی چې د عشق په باره کې دی چې څه شی دی چې عشق توکل کوي تقدیر نه مني عشق مصور مني تصویر نه مني او عشق په انجام باندې غرض نه کوي عشق خوب مني د خوب تعبیر نه مني او ضابطه ستوي بندیز ستوي عشق جبر نه مني زنجیر نه مني او عشق په کردار او په عمل کړي یقین عشق د گفتار او د تقریر نه مني او عشق معذورت او تقصیر نه پیژني عشق عذر نه مني تعذیر نه مني او تدبیر صلاح کوي د عقل سره عشق عقل نه مني تدبیر نه مني او مقصد چې شیرجان عشق د چا پروا نه کوي او حسب نسب مال او جاگیر نه مني ښکلي کلامونه او هیله لرم چې تاسو ټول به ترې خوندونه والئ او دې سره خپل کوربه حضرت علي مشال سره د همکار ملګرو ډاکټر حیدر داود او حسین علي له تر بلې خپرونې پورې اجازت ورکوي ښاد آباد خوشحاله اوسئ د لوی الله په امان